رب العالمین د دنیا دا نظام چې چلی دیل یو نارینه پیدا کړی دی او بل زنانه. یوازې په سړو باندې د دنیا نظام نه چلیږي، او که صرف ښځې وي سړی ورسره نه نو بیا هم نظام نه چلیږي. سړی او ښځه دواړه الله تعالی پیدا کړل او سړی ته جدا کارونه سپارل شوي دي، هغې کې ښځو له دخل نشته. هغه د سړي کار چې ښځې کوي، بعضې مخصوص کارونه نو ښځه به ګناه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې په لعنت ویلی دی، لعن الله المترجلات. هغه ښځې چې هغې بعضې د سړو هغه کارونه کوي چې هغه د سړو سره مخصوص دي، وایي په دې ښځو د لعنت. او بعضې کارونه داسې دي چې هغه د ښځو سره تعلق لري، که هغه کار سړي کوي نو بیا ناروا کوي، او هغه کارونه چې د ښځو سره تعلق لري که هغې کې سړی دخل کوي او سړی هغه کارونه کوي، نو په داسې سړو هم نبي علیه السلام لعنت ویلی دی. لعن الله المخنثین من الرجال. هغه سړي چې هغې د ښځو هغه کارونه کوي چې د ښځو سره خصوصیت لري، وایي په دغه سړو دې لعنت وي. نو بعضې کارونه رب العالمین سړو ته سپارلی دي، ښځې به هغې کې مداخلت نه کوي. بعضې کارونه یې ښځو ته سپارلی دي، سړی به په هغې کې مداخلت نه کوي. نو که سړی او ښځه د دغې حدودو لاندې خپل ژوند تېروي، معاشره به هم ښه چلیږي، بندګان به هم خوشحاله او لوی الله به هم خوشحاله. او که د دغې اصولو او د دغې حدودو لاندې دي ژوند تېر نه کړي، سړی د ښځو کارونو کې دخل لري او ښځه د سړو په کارونو کې دخل لري، معاشره به هم بېګړه وي، نظام به ټول برباد او تبی، او رب العالمین به هم پې خفه وي. نو وروڼو څنګه کې د سړي په دې معاشره کې یو مقام دی، دارنګې د ښځې هم په دې معاشره کې یو مقام دی. اوس دا یو خبره تاسو ته کومه، دې کې به تاسو هم حیران شئ چې سړی د الله رضا حاصلی او جنت ګټي نو لږه په ګرانه مزل ورته لږ اوږد دی، او ښځه که د الله رضا حاصلی او جنت ګټي ډېره په لنډه ګټلی شي. د ښځې پابندۍ زیاتې دي نو الله ورته جنت اسان کړی دی، د سړي پابندۍ کمې دي نو الله ورته جنت لږ غوندې ګران کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ښځه چې را درې کاره کوي، یو دا چې پنځه منځونه کوي، پنځه منځونه کوي دروازه، دویم د رمضان روجې نیسي. او زکات خو عموما په ښځه مالی نی، فرض پې نی، ګنې په بعضو ښځو زکات فرض وي. حج هم ښځې باندې فرض نی عموما، که بعضې ښځو فرض وي ځکه د مال او د دولت اختیارمند سړی وي. جهاد هم په سړو باندې فرض وي. نو د ښځو منځ پاتې شو، نبي علیه السلام فرمایي چې پنځه منځونه کوي، او د رمضان نه میاشتې روجې نیسي، دوه شو. او دریم احسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د خپله حیا چاته نه ښکاره کوي، خپل عزت چاته نه ښکاره کوي، خپل اندامونه محفوظ ساتي. نو چې دا درې کاره کومه ښځه کوي نو نبي علیه السلام فرمایي داسې نه وایي چې الله به یې وبخي، دا نه وایي، دا هم نه فرمایي چې جنت ته به ځي، نه. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د دې ښځې چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل خوښي نو په هغې دې ورننوځي. د جنت اته واړه دروازې ورته کړی، هغې باندې ځي، که په دې بله ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي، که په دې بله دروازه ننوځي. اته واړه دروازې د جنت مکمل دې ښځې ته کولودي چې د دې خواخره چې په کومه دروازه جنت ته داخلېږي ور داخلېږي. نو وروڼو جنت ګټل د ښځې احسان شو، ګران نه دی، ډېر اسان، خو چې کم از کم د نبي علیه السلام د وینا مطابق د دغې اصولو پابندي وکړي. او د دې پابندي ګرانه نه ده، ډېره زیاته اسانه ده. زمونږ ته د صحابیاتو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې د بیبیانو حالات مخکې پراته دي چې هغې په کومه طریقه خپله زندګي او خپل ژوند تېر کړی دی. قسم دی چې د نبي علیه السلام وینا به راله که نه، هغې به په هغې کې هېڅ پروا نه ساتله، نه به یې د خاوند خیال ساته، بیا
او نه به د بل چا خیال ساته. د دوالو جهانو سردار مبارک او فرمایل په بخاری شریف کې حدیث دی، وې د اختر ماندل د خدای ټول لاړ شي. صحابیات تپوس کی دا الله رسوله دا کمی خدای چې پړولې دي بیا بس کوي لکه غربتو، وې بل مرګره ته خپل صادر ځان سره تو کې بودی دي ضروری خبره کوم مر. وې الله رسوله بعض زنانه چې غیر اختر مونږ نه کوي بیا بس کوي، وې غیري مولدي او چې کوم مونږ کوي نه غیر رسولونه شاته د مانزه په ځای کېني، او چې کومې زنانه مونږ نه کوي نه غیر د جمعات نه د اختر د مانزه په ځای نه لګي ځان لګي اوري دي ټول بوډاګانې دي مودي، او چې کومې ځوانانې ښځې دي هغه دي مودي، او چې کومې پیغلې دي هغه دي مودي، او کومې ښځې چې هغه پیغلې لا نه دي خو پیغلتوب ته نږدې دي هغه دي مودي. سړی د اختر مانځله ووتل او زنانه م ووتل، او مقصد چې څنګه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی. اوس خو زمونږ په وطن کې دا فیصله زمونږ مشرانو کړې ده چې ښځې به جومات ته نه ځي، ځکه د فتنې زمانه ده. د دې فتنې د دور د وجې نه دا فیصله شوې چې جومات ته مانځله به ښځې نه وي. او د صحابو په زمانه کې باقاعده به جومات ته ښځې تلې، د نبي علیه السلام زمانه کې به هم تلې، او په داسې طریقه به تلې چې سړي به په مخکې صفونو کې او ښځې به په وروستو صفونو کې ولاړې، باقاعده د جمع مونځ به کوو. خو چونکې وروسته هم د صحابو زمانه کې فتنې جوړې شوې، منافقین به ولاړو ښځو ته، او ښځې به هم جومات ته بعضې ښځې به داسې وې چې هغې به پردې پوره نه کوله. نو زمونږ صحابو دا فیصله وکړله چې بعض ښځې په خپل کور کې ځان لمونځ کوي، جومات ته یې نه راځي. زنانه صاحب راغلی او عیدګاه کې مخکې سړي ورپسې ښځې، او کمې ښځې چې مونځ نه کوي نه هغې د یو طرف ته هغه کښېناست. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته خپل تقریر وفرمایو، سړو ته هم خپل وصیتونه وکړل او ښځو ته هم خپل وصیتونه وکړل، او دی وفرمایل وایي ګورې ما ته الله جنت هم کولی دی او ما ته الله اور هم کولی دی، او په اور کې ما ښځې ګورې ډېرې لیدې دي، د سړو په نسبت مې په اور کې ښځې زیاتې لیدې دي. او دا ولې د الله رسوله ولې دې لیدې دي؟ یو بل مقام کې فرمایي نبی علیہ السلام صحابه ښځې ته تپوس کړي د الله رسوله ولې تا دا ښځې په جهنم کې ډېرې لیدې دي، په څه وجه به جهنم ته ډېرې ښځې داخلېږي؟ بکفرهن، دوی به ناشکري کوي. یو صحابیه ته تپوس کوي یکفرن الله، وایي د الله ناشکري به کوي ځکه د الله کافي نعمتونه دي په موږ باندې، وایي نه یکفرن العشیر، د خپل خاوند ناشکري به کوي، د الله به نه کوي، د خپل خاوند ناشکري به کوي. او بیا فرمایي نبی علیہ السلام لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، که یو ښځه خاوند ورسره ټوله زمانه احسانات وکړي، جامې م ورته راوړي، پیدار هم وله راوړي، خوراک هم وله راوړي، میوې هم وله راوړي، او چې ښځه څه وایي نو هغه وله کوي، ټوله عمر او ټوله زمانه خاوند د ښځې سره ښه سلوک وکړي او خوشحاله وساتي. ثم رأت منك شيئا، او بیا داسې د دې لوک او د دې ګوتې د بند برابر لږه غوندې غلطي درنه وویني، لږه معمولي غوندې غلطي درنه ولیدل، لږه یو شی درته مثلا ویلو او ستا نه یېر شو، ما له خو د هغه شی د بازار نه راوړله لاړې ورودې نه ښه د یېر مې شو، ګره معمولي خبره ده. نو دا څه وایي؟ وایي ما رأیت منک خیرا قطو، یا سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چېرته ښه ورځ نه ده موندلې. دا د څوارلسو سوو کالو مخکې خبره د دواړو جهانو مبارک سردار کوي. هغه د ټول عمر ښه په هغه پوټې خبره لاړل برباد شو. سړی وایي په خپل ژوند کې مې درنه ښه ورځ نه ده موندې. نو دقه ځای کې د سړي د اړه راوپړتېږي چې د خدای ظالمې دا کور کې چې اوسېږي حرام حلال ما جمع کړل، خیرت مې په خپل خوار کړمه دې پکې تکې، دا جامې چې دی اغوستې دي او دا پیزار چې دی په خپو دی او دا سار او مقام چې ډکېږي او دا خوراکونه او میوې خورې او چې څه دی خوښې هغه کې، هغه ټول هر څه برباد شو. پوټې خبره دی ونه منلې شوه. نو ښځې کې ناشکري ډېره زیاته ده، خفه کېږی مه. ښځې هم پکې شته، نیکان هم پکې شته، خو ناشکري ورکې ډېره زیاته ده جناب، او د خاوند ناشکري کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د خپل خاوند ناشکري کوي د هغه نعمت قدر نه کوي، دوزخ ته به ځي، جنت ته به نه ځي، دوزخ ته به بیا روان. خاوند خو چې ده څه ګټي چاله یې راوړي ښځې
دا زمونږ د دې زمانې له بعضې خلک وایي ښځه او سړی وي د ټانګې دوه پله دي ټانګې که یو پل وي هم کار نه کېږي که دا ګس وي بیا کار نه کېږي تر څو چې دواړه پلونه دي دواړه پلونه به نو کار به کېږي نو بېشک دا خبره درسته ده دا غلطه خبره نه ده دواړه پلونه به د ټانګې لیکن دا دواړه پلونه به یو بل سره یو شان روان دي که د یو پل نه دی هغه ټایر ووت نو بیا هم ټانګ نه نشي تللی او که د بل پل نه پکې هغه باړسونه ماړسونه مات شي نو بیا هم ټانګ نه نشي تللی څنګه چې سړی بار لګیا دی او د ښځې دپاره خپله زندګي د برباده کړه د بچو دپاره خپله زندګي برباده کړه حلال حرام نه پېژنې او کور ته راوړي دارنګې پکار دي ښځې له چې دا په کور کې دننه د کور نظام خوچه خاوند دباره ستړی ستومانه راشي قسم قسم ښځې خو شته که نه واجب پکې نیکه ښځه چې خاوند د بار نه راشي زر ورته فورا کټ سم څادر ورته واچي بالښ ورته زر سر ته کېږي اوبه والا زر راوړي د چای ضرورت یې د ډوډۍ ضرورت یې په منډه والا راوړي د بوځې مبوځې د پکي مکي انتظام ورته وکړي ولې خوار سهار نه ماسپښینه پورې ګوټ کړی دی چاري راښکلې ده مزدوري کړې ده دوکانداري کړې ده نوکري یې کړې ده یا بار څه بل محنت ته تللی ستړی ستومانه دی نو ښځه ورته هغه خوشحالي ورکړي قرآن حکیم فرمایي الله پاکه لتسکنوا الیها په ښځم دې له پیدا کړي دي چې ته د کور نه د بار نه کور ته را ننوځې او د ښځې ته ورنږدې شې مخامخ شې او ته سکون محسوس کړې ته خوشحاله شې بار هغه چې څومره ستړیوالی دی هغه ټول ختم شو هغه چې څه ستوماني در باندې راغلې وه هغه ټوله ختمه شوه او کله په خپو دوه درې لاسه کېښودله او لاسونو باندې او په ملا هم درته دوه درې لاسه کېښودله او چاپي ماپي درته وکړله نو سړی بیا لا خوشحاله شي دمه شي دمه او دا هم به وایي دا خپلو زنانو ته وایه دا مسلې ورسوی ورته کومه ښځه چې خاوند ورته نی ویلې چې راشه ماله زور وکړه زور خو پېژنې که چاپي ماپي پېژنې که چې ښځې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه چې ورته وایي چې وکړه هغه هم ثواب لري خو چې خاوند ورته نی ویلې چې ماله چاپي وکړه او دا ښځه د خپلې خوښې نه راله او د خاوند له پخپو په لاسونو باندې زور وکړو چاپي وله وکړه دې ښځې له به الله د 7 تولو سرو زرو د صدقې ثواب ورکړي ګوره مفتو کې جنت ګټل دي که نه 7 تولې سره در دی پلار هم نشي خیرات کولی 7 تولې سره در خو ځکه ښځه میخکې خیراتي نه ورکوي نو 7 تولې سره در خو لا لویه خبره ته خو د یو میخکې واله د 10 روپو بیا دا ښځې خرڅو چې کرایه درپسې در شغال کوي او که نه در شغال کوي په کالو او په سپینو او په سرو خو ښځه ځان وچیني نو دومره اجر به د دې وشي دومره ثواب به رب العالمین ورته ورکړي لکه 7 تولې سره در چې د خیرات کوي ګوره ښه ښځه جنت شو دینداره ښځه خوش اخلاقه ښځه د خاوند تابعداره ښځه د الله تابعداره ښځه دا جنت شو جنت ته وله رالې تا سکون محسوس کوي اطمینان دې محسوس کو چې ډوډۍ انتظام یې درته وکړه خوشحاله وه تم خوشحاله وې ښځه هم خوشحاله یو شعر یې داسې راوړه چې هغه مناسب نه دی تا ته یو شان ټوکړه یاده کړې وه تا وله د هغې نه بېکار لره راوړه دی نه وي چې خرابه دې راوړه هغه ساعت خوشحاله شوه جناب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه او د هغه بیبي د حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها وره ښځه د خاوند دپاره وزیره ده وزیره که خاوند خطا کېږي ښځه یې خطا کوي او که خاوند په نیغه لاره ځي نو ښځه به یې په نیغه لاره بوځي دا ورته د غوږ مچی ده که نه بنګار ورته کوي خم ورته ښیي او بدم ورته ښیي د دواړو جهانو سردار مبارک سره دواړه صحابه دي ابو طلحه رضی الله عنه د ده بیبي ام سلیم رضی الله تعالی عنه ابو طلحه رضی الله عنه چې په سفر ته چې واپس کور ته راغی نو ماشوم بچی بیمار دی چې ته زوی بیمار او دا سخت بیمار خو چې دې سنګ ماښام راځي نو دغې وخت کې دا زوی یې مړ شوی دې کور کې نه دی بار دی زوی یې مړ شوی چې دې سنګ کور ښځه نیکه ښځه وه ډېره انتهایي نیکه ښځه وه جناب یو ځل نبی د ابو طلحه رضی الله عنه راغی او ښځې ام سلیم څه د خوراک څه شته وی ولې وی د پیغمبر علیه السلام د رنګ مبارک ته چې مې وکتل نو د لوږې اثر مې محسوس ډېر زیات وږی مخ مبارک دی معلوم وی سړیه ته لږ شان شی شته یو 2 کیلو یا 3 کیلو قوشه
لږ غوندې اوربشي دي او یو راکوټې غوندې چیلو کې ده کورنۍ تېره پوټې نه دا شته نور د نشته وې داسې چل وکړه چې دا ډوډۍ زر پخه کړه او دا چیلو کې دی لاله کړه نبي علیه السلام را غواړو ډېر زیات اوږې دی او د مخ مبارک ته چې ما وکتل رنګ ته نو رنګ کېده لوګي اثر هغه چیلو کې دا لاله کړه او ښځې هغه اوربشي ام سلیم رضی الله عنها په میچن باندې معده کړلې او د هغې نه ډوډۍ پخې کړلې هغې نه څه لږې ډوډۍ پخې شوې او حضرت انس رضی الله عنه دی بچی دی پر کټېرې د ام سلیم او د ابو طلحه زوی دی هغه ډوډۍ را واخېسته او د لوپټې په یو طرف کې تاو کړه او ترخ کېدله کېښوده او باقي لوپټۍ را واخېسته او د دې زوی د سر نه یې تاو کړه ویې لړ شه او نبي علیه السلام ته ډوډۍ وښایه چې هغه پوه شي چې ګورې دغه دوه درې ډوډۍ دي هغې ته خو پته وه چې نبي علیه السلام خو ډېر سخي شخصیت دی اوس که دې ورته ووایي نو ټول صحابه راولي او موږ سره خو دغه دوه دوه نیمې درې ډوډۍ دي نورې خو شته دی نه حضرت انس رضی الله عنه دا ګورې د دې ابو طلحه بچی و او دی پیغمبر علیه السلام ته بخلی و د الله رسول ویلې به ستا خدمت کوي د لسو کاله یې ورته بخلی و دا خوش قسمتي او لس کاله د انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خدمت کوي چې راغی هغه ډوډۍ ترخ کې په لوپټه کې تاو وه نبي علیه السلام چې ورته وکتل وی ابو طلحه را لېږلې انس راوی او وی ډوډۍ در کړې دا وی وی لاړ شه تا ډوډۍ واپس یوسه مونږ درلو او ابو طلحه ته وایه چې کټوی کېدی په انغري باندې او چې کوزه یې نه کېده درځم شابه ځه انس هغه ډوډۍ انغستې په منډه یې وړلې او دې وخت د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته آواز وکړ ویې ځئ چې ځو څومره چې خلک ناستو په مجلس کې هغو په بلا صحابه کرامو کافي تعداد باندې ټولې ځان سره په مخه کړل دې په منډه لاړ ابو طلحه رضی الله عنه ورغې ښځې وي نبي علیه السلام خو مغه خپله سخا وکړه ویې څنګه ټول صحابه کرام یې را په مخه کړي موږ سره خو دغه درې څلور یا دوه نیمې درې نیمې ډوډۍ دي دې سره به څه کوو ګوره دا بیبي دونه هوښیاره ده وی تا نبي علیه السلام پوه کړی دی چې څه مونږ کره دي وی او پوه کړی مې دی وی بچا چې پروا مه ساته زمونږ غاړه خلاصه ده خو ویلې چې دومره ډوډۍ ده فرمایي جناب چې کله نبي علیه السلام را ننوته وی لوښی راوړی غټ لوښی یې راوړه او چې هغه کومه ډوډۍ وه نو هغې په هغې کې چوري کړه ماته یې کړه پوټي پوټي والا والا کړه او یې کټوی را کوزه کړې او په خپله یې پکې چوف نارې کړې او خپلې مبارکې لاړې په هغه کټوی کې تو کړلې د حضور پاک مبارکې لاړې چې یو ځای ته ورسېږي خو خزانه پې جوړه شي هغه کټوی کوم ځای ختمېږي لاړې مبارکې پکې تو کړلې او چوف یې هم پې وکړ او صاحب هغه خوروی را واخېسته سره د هغه غوښې و هغه یې په هغه ډوډۍ په هغه ماته پوټې کړې ډوډۍ باندې ور واچوله ویې لس لس را ننوځئ صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري او د مړۍ خېټې خوري او ځي او بیا راځي او نور خوري او ځي نور خوري او ځي هغه په سوونو صحابه کرام ټول ماړه شو ټول ماړه شو او فرمایي ابو طلحه رضی الله عنه وی چې کومه ډوډۍ ماته کړې وه په هغه لوښو کې وی چې کله نبي علیه السلام او صحابه ټول ماړه شو وی چې مونږ هغه ډوډۍ ته وکتل وی مونږ وی چې دې نه چې تنوړی کمه شوې ده او که نه ده کمه او کټوی ته چې وکتل نو کټوی هم هغسې پوټ کېږي یو پوټې ته نه کم شوی دا دومره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه لري داسې عجیبه بیبي ده نو دا ام سلیم رضی الله تعالی عنها ګوره د ښځو خبره درته کوم ښځې به د الله تابعداري مخکې به کوي د رسول الله تابعداري به مخکې کوي د خاوند به درې نمبر کې کوي لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق زنانه دا خبره واوري چې که چرته خاوند ته د داسې خبرې مطالبه کوي چې هغه د الله او د رسول خلاف وي چرته به هم د خاوند تابعداري بیا نه کوي د الله او رسول مخکې پلار که د زوی نه داسې مطالبه کوي زوی د پلار نه رور د رور نه دوست د دوست نه ګاونډي د ګاونډي نه استاد د شاګرد نه چې هغې کې د الله مخالفتي نو هغې کې به د چا هم تابعداري نه کوي الله مخکې ده د الله رسول د هغه تابعداري مخکې ده دا نورې خبرې وروسته نو دی چې کور ته راننوته نو فوراً تپوس کوي ماشوم څنګه دی راکوټې ښځه ورته وایي چې دا هغه لږ یو پوټې دمه شوی دی دمه دی د ښځې خو یې دا مطلب و چې بس دمه شو د دنیا د کلو نه خلاص د بیمارۍ نه خلاص شو د دردونو نه د چغو د وی وی نه خلاص شو بس مړ شو
نو د ښځې خو دا مطلب و چې نفس یې لږ یو پټې ساه یې لږه په ځای شوې ده او د قلار دی یعنې مړه دی او خاوند یې دا ګمان وکړه چې دی جوړ شوی دی ودرې ځکه دا لفظ داسې دی چې دواړه معنی یې مراد کوي لږ طبیعت په قلار په هغه ټیک و چې طبیعت په قلار دمه شو که نه دنیا نه خلاص شو آخرت ته لاړ او خاوند یې دا ګمان وکړي چې ماشوم جوړ دی ودرې اوبه اوبه یې ورته راوړی دی خوشحاله چې د بچې مې جوړ ډوډۍ والا راوړه وایه که نه دې زمانې ښځه به داسې چل به وکړي الله اکبر ماشوم چې کوټې غوندې زخمي شي مرګ خو لا لویه خبره نو ښځه په ځان څونه پیریان راولي د یو جناب کندي نه بل کندي پورې چغې رسي او ګریوانونه شلی او په ځان له سر په دیوال پورې ډغی او لوی غوبل او چغې جوړې کړي دي الله دې هر مسلمان د داسې غمونو نه وساتي بچې مړ کېدل دا ډېر ګران کار دی د مور او د پلار دپاره نبی علیہ السلام ورته د زړه میوه ویلې ده د زړه میوه چې کوم وخت کې ماشوم بچې نابالغه بچې د مور او پلار مړ شي او فرشتې روح یوسي نو رب العالمین ته تپوس کوي هغه ماشوم نم څه وویستله الله ته پته وی او وی زما د فلانکي بنده د زړه میوه م روشکوله ګوره ماشوم ته د زړه میوه ویلې ده زما د هغه بنده د زړه میوه م روشکوله وی الله روشکوله وی زما بنده سوی وی چې الحمدلله خلا چې ته خوشحاله زم چې خوشحاله یم وی ښه جنت دی او لوی محل ورته جوړ کې او د پاسه پې ولیکې بیت الحمد چې دا هغه مکان دی چې زما د شکریې او د حمد د وجې نه دغه مور او پلار ته میلاوي نو ښځه به فریاد به نه کوي نبي علیه السلام فرمایي کومه ښځه چې مړي پسې ګریوالونه شلی او مخونه وایي او چغې وباسي دا زما د ډلې نه نه وي ګوره ما خو مخکې وې چې دغه امتحان نه دی الله مسلمان ساتي ګران کار دی د کوم سړي چې بچې مړ شي د کومې ښځې چې بچې مړ شي دا اسانه خبره نه ده بلکې انسان خو له انسان دی ته د مرغۍ بچې راونیسه او مړی کسونه چلچقې وي که د غوا او د چیلې بچې راونیسه او لږ غوندې هسې لرې کا نو څو موږي وباسي که نه وباسي ټولې شلی که نه شلی عقل یې کم دی ته ورته ګوره د انسان خو بیا کامل عقل دی چې د انسان بچې مړ شي نه هغه خو واقعي چې د زړه درد ډېر زیاتي الله دې مسلمان ساتي دغه امتحان ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی لیکن بیا هم پکار دی دا الله د طرف نه دی چې انسان پې بالکل صبر وکړي او چې دا ګریوان شلی او دا مخونه وایي او دیوال سره سرونه ډغوي او د سر نه ویښته وباسي نبي علیه السلام فرمایي دا زما د ډلې نه بالکل نه دی دا ګورې ګناه ده بعضې ښځې ګورې هسې میدان خشته کوي چې د پردې مړې به شي وي پردې مړې او صاحب دا ښځه به ورشي او هلته کې به سترګې په لاړو باندې غوړې راغوړې کړي او چغې به جوړې کړي لوبه به ګرمه کړي دا به هم چغې وباسي هسې به په سترګو لاړې پورې کړي جړا مړه به نه ورځي او بعضې ښځو له خوا هسې جړا ورځي قسما یوه ښځه نه تپوس وکړو مې ته خو هر مړي ته جاړې او ساندرې دې شروع کړې نصیحت مې ورته کوو مې دا ته تاله جړا څنګه درځي ما ته ویل بچې وایي دا چې ته مخکې د ما یو زوی مړو چې د کوم مړي ته لاړ شم نو هغه خپل زوی ځان ته رایاد کړم نو بس ما له جړا چغې جوړې کړم نور یې ځان سره وجړوم د ښځو خو دا ویره دد دی که نه دا ګوره ډېره لویه ګناه ده ځکه درته وایم ګناه کبیره ده پردو مړو ته جړل او پردو خلکو باندې غم راوستل او په اختر کې چې راوستي نو بیا چغې جوړې کړي غم ګرم کړي دا بعضې ښځې بوډیګانې ښځې پیالې چای پسې ګرځي پردي غمونه ګرموي دا بوډیګانې ښځې وي اکثر لاړ به شي او په اختر کې به م ورشي او په شو قدر کې به م ورشي هغې باندې به هغه غم لږ سور شوی دا به ورته یو څو ساندرې ووایي وایي بچیاو وایي رواره لاړې که نه او پلان کې وډنګرې او هغې سره صاحب په هغې غریبانان هم چغې جوړې کړو ویر شروع کړي دا ډېره لویه ګناه ده ګورې دا زنانه د دې نه بلکل منع کړي هغه کار وکړې چې کم کار د الله او رسول پرې راضي کېږي او کم کار چې الله او د هغه رسول منع کړي الله دې د هغې نه وساتي د هغې نه ځان ساتي نو جناب علي ورغی صاحب او پخوا به لا نور عادتونه به یو ښځه به جنازې سره روانه وه کله چې د هغې نه خلاص جنازې سره به یو ښځه روانه وه صاحب اور به یې نیولې و ځان سره لویې چغې به یې والې ښځه به مخکې روانه وه دا سر طالبانو ته هم سړي به ترې مخکې نه تلل ښځه به مخکې ځکه ښځو کې دا ویره او دا ساندرې ډېرې زیات نبي علیه السلام خو د هغې نه ممانعت وکړې داسې به نه کوې بلکې په عربو کې دا جاهلیت و چې خاوند به مړ شو ښځې به یې سر وخریو سر را به ویښته پاک وخریل سر به یې کټا که ځان له ښځې او زه په ډول څه کومه خاوند مې مړ شو زه به ورته سر ویښته به ساتم دا ګناه ده جناب د کومې ښځې پلار زور بچې تربوران چې مړه شي درې ورځو نه زیات غم پې بلکل ګناه ده
د 3 ورځو نه پس که دا ښه جامې اچوي او 3 ورځو نه پس دا غم کوي، دا ګناه کوي ګناه. او د کمې ښځې چې خاوند مړ شو نو 4 میاشتې 10 ورځې به دا خپل غم کوي. غم څه رانجه مانجه به نه پورې کوي، خوشبویي به نه پورې کوي او داسې د ډول کارونه به نه کوي. او 4 میاشتې 10 ورځې پس باس خبر خلاصه د دې اصولو پابندي وکړي. نو جناب ام سلیم رضی الله عنها خاوند ته څه وایي؟ ویا ماشوم قلار شوی دی. د هغه دا ګمان راغی چې بس دم جوړ دی او د دې مطلب دا چې مړ دی. ډوډۍ ورته کېښوده ویې خوړه. حالانکې دغې وخت کې د مور پړه څه تېرېږي، اوبه مو به یې ورته کېښودې. او بیا د ښځې د خاوند چې خپل کم دغه دي معاملات دي، انسانو د سفر نه راغلي و ډېرې ورځې تېرې شوې وې، هغه خپله خوشحالۍ مشاعرې مو کړلې. نو چې کله دې ورته ګورې بیا معلومه وي، دی ورته ونه وي دا د ښځې دا اوبه مو به ډوډۍ خو ضرورت دی او دا نور خو د خوشحالۍ خبرې دي، لیکن بیا مو د دا غږ نه کوي. پرې د خاوند د بار نه راغلی دی چې خفه نه شي. ښه نو بیا مو ته حل نه وایي یاره ستړی دی پرې چې وده شي، غږ یې ورته ونه کړه نو دې غریب وده شو. اوس غم خو د مور پړه تېرېږي. پکار خو دا ده چې دې حل ویلي وي چې دا غم پرې سپک شوی وي. نه 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 خاوند ته حل ونه وي، داسې نه یې کوي دي. راواله ماشومان به ولا راوستل دونه محبت و. لیکن د خاوند په حق کې ګوره کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغی او داسې غرمه ده دوړي دا غرمه ده. تپوس یې وکړ تر زوی دې څه شو؟ علي رضی الله عنه یاد څه شو؟ وایي ما سره جنګ وکړ او بار ووته. جنګ خپله خاوند خامخا یې جګړه جګړه ما سره وکړه او بار ووته. ته بچې خاوند محبت وکړه ټول نصیحت وکړه بچې خاوند محبت وکړه خیر دې ګزاره کوم. او بیا څه کوي نبی علیہ السلام په علي چې ته غوسه کېږي نه لړ هغه ګوري چانه تپوس وغیره علي چې ته وګوره کور نه خفه شوی دی جګړه یې کړې ده بار وتلی چا ورته وایي صاحب د جومات د دیوال سره اوبه دی پروت دی هم ستړی د جومات دیوال سره په دې خاورو باندې پروت دی سوري ته اوده یې خوب ورغلی ستړی به د دواړو جهانو مبارک سردار راغی او قور یې کې څنډلې قم یا ابا تراب ای د خاورو خاونده پاسه د خاورو خاونده پاسه خاور یې ته څنډلې او را پاسه کور ته یې راوست. خبره خلاصه شوه. علي صاحب به ما ته به د نن نه پس د خاورو خاوند وایي ابو تراب به راته وایي ځکه چې ما ته مبارک رسول دا لفظ وی راوست کور ته. خبره خلاصه شوه. هیڅ قسمه حالات په خپله جوړ هم خوشحاله دي هم خوشحاله. نو ښه ښځه جناب د خاوند به خیال ساتي، د بچو به خیال ساتي. بچي به راولي جومات ته به یې رالیږي پلار خو ته بار وته د بچو تربیت خو به ښه نه کوي. جومات ته به لېږي استاد له تپوس به سپاره به ترې اورئ وایي استاد څه درته وکړی لمونځ به ورته ښایي په مانځلې ودرئ. ګورې چې ښځه نو بچي به یې کامیابي او چې دا بچي بېکاره یي که نه او لوپراني مور یې بېکاره یي. پلار غریب د بار ډوډۍ شاته د راوګټي جامه د راوګټي او که د بچو دننه د کور تربیت وکړي دواړه خو نه شي کولی. دا د ښځې کار دی. جنګ به نه جوړوي ولا چې ښځه نه کوي. که ماشوم یې که د ګاونډي اوم وایي نو خیر دي جګړه راځي دا به نه وي خاوند ته. که ماشوم ولې دا ماشوم وچاړي یاره دا زمونږ بچی روان دی که نه د هغه ګاونډي ووهه روان دی دا زمونږ بچی روان دی جنګ به نه جوړوي. او چې ښځه بېدینه نو بېدینه ښځه جهنم دی جهنم دوزخ دی بلکل. مونږ ته خو دا مسایل ډېر راځي که کور ته چې خاوند کله راننوځي ډېر غریب به ښه ستړی دی اخستومانه دی مزدوري به یې کوي خولې به پرې بېږي ډوډۍ به ورته کېږي چټ کې نه د پکې خیال شته او نه د ببوزې خیال شته. ښځې را انګولې خو یخ دی که خورې خوراک ډکېږه که نه خورې مه خوره دغه ډوډۍ ده که ډکېږه ډک شه. نو زم دا به ملا ښځې و خاوند ته به وایي چې ډک شه. خاوند بې غیرته دی چې دغه وخت کې ښه غوټن لرګي وګوري که نه او دا ګډې ډرې پرې راواره بعضې وخت مونږ ته راشي او ښځه مونږ ته دا خبرې کوي ښځه مونږ ته کنځل کوي ما ته سړی نه که ته سړی یې ښځه ورته څنګه کنځل وي ښځه به راته بیا بد رد ولې ووایي پوه شي په خبره. دا بعضې وي داسې ما له مخکې راوکړي یو سړی راغلی ښځې والې یقین وکړه ښځې والې لاس او پښې او مخ یې ټول زخمي استاد یو پټه خبره فیصله کړي خدای پاکه څه چل چې ځان له کوم یو پلان کې ووایم نه بې غیرته په تا پلان کې څنګه زور اورم پاسې ته خو سړی ته ولې ووالې ښځې والې ښځې نو دا ولې
دا مونږ کې اسلامي آداب نشته دی، د خدای نه یره نه ده، مونږ پړونو کې شته او د الله نه یره نه ده. ښځو پړه کوي مونځ نه پېژني بعضې یقین وکړه مونځ ورځي ګنده مخ او ګنده خپو سره او سوټو سره به ټول په کورونو کې ګرځي. حالانکه ګوره جناب د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ښځه به په کور کې ځان ډولې ساتي ډولې، او د کور نه بار چوځي نو خیره نه بوځي. هغه خوشبویي چې کومه خوشبویي رنګ لري رنګ نو ښځه به د هغې استعمال کوي، د رنګ والا خوشبویي وي، او د بوی والا خوشبویي په کور کې استعمالولی شي بار به بلکل نه استعمالوي. سړی به هغه خوشبویي استعمالوي چې هغه بوی کوي او رنګ نه لري. ښځه به د کور نه بار په خیرنو جامو کې وځي، خوشبویي به نه پورې کوي، رنګ به نه پورې کوي، او کور کې دننه به ښه قشته جامه اغوندي، کور کې دننه به ښه خوشبویي پورې کوي، او په کور کې دننه به ښه ډولی ګرځي. او زمونږ ښځې څنګه وي د کور نه بار چې وځي نو ټوله معامله لوړې ده، خو جامه به هم اغوندي، نری لباس به اغوندي چې وجود یې ښکاري. دا د قیامت د نښه ده. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي 1400 کاله مخکې مبارک شمتې هغه ازار شمتې سوی په داسې زمانه به راځي چې ښځې به بربندې وي، جامې به چولې بربندې وي، جامې به چولې بربندې او سپلاره چې دي نو سر به داسې کوږ نیولي، او ښځو ته سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي. او دا ښځې څوک دي علیه السلام فرمایي وی دا زناکاره ښځې دي. صحابه وویل الله رسوله دا به څنګه لباس دي چې جامې به ټولې بربندې وي، جامه خو چې بنده واچوي خو بربندتوب ختم شي پیدا به راشي. صحابه خو دا نری لباس د سیپونو د جارجټ دا جامې نه وي لیدلې که ډېر نری لباس چې دا پنډۍ پکې ښکاري، دا مټې پکې ښکاري، دا لیچې پکې ښکاري، دا مری پکې ښکاري، دا ست پکې ښکاري. د شریعت مسله درته کومه ښځې ټولې بېلمازه دي. ولې بېلمازه دي؟ کومې ښځې چې داسې جامه اغوستې چې د هغې دننه پکې دا نلې ښکاري، د هغې دا مری پکې ښکاري، او د هغې دا ست پکې ښکاري، د هغې د سر ویښته پکې ښکاري، د دې ښځې مونځ پر بلکل نه کېږي، قطعا نه کېږي. مونځونه کې ډغرې و ډغرې. نری لباس هغه جامه چې ستا پکې پنډۍ ښکارېږي دا خو عورت دی که نه؟ دا به معلق کې پټی مری ښکاره شوه، ست ښکار، ټول وجود ښکاري، د سر ویښتو پورې ښکاري. دا خو نن عام رواج دی. ولې الله خفه کوې؟ زمونږ باندې بیماری دي، په مونږ مقدمې دي، جزوی غمونو کې پراته یو، تا الله خفه کوې نو خدای به تا کم یې خوشحاله کړي. الله مه خفه کوه، الله به دې خوشحاله ساتي. مونږ زوی خدای هر وخت خفه کړ. دا نوک پالش چې را په نوکونو باندې مږي دا ښځې دې سره نه اودس کېږي او نه غسل کېږي، بلکل نه کېږي. نوک پالش ته په لاس ته ګورې نوک پالش او اودس کې بلکل نه کېږي، بې اودسه مونځونه کوي. نوک پالش ته په ګوته مږلې وي، غسل کوي، بلکل پاکي نه راځي غسل سره. که مونځ کوي ګناه کوي، په دې ځمکه ګرځي، لعنت د خدای پرې ورېږي، د اسمان نه پرې د خدای قهر او لعنت را ورېږي. ځمکه ورته خیر یې کوي، د الله فرشتې ورته خیر یې کوي. هلته نوک پالش کې مږلې نوکونه سره د ښځې لپاره نفلي دي پې پورې، او که نوک پالش یې پورې کړه او اودس کوي یا غسل کوي نو فوراً دې پې نور څه دارو مارو لیکي ومږي چې هغه لرې شي چې نوک پاک شي. نکلي د خیر، نکلي د ښځه په لاس کې نوم لګولی شي، پښتو هم لګولی شي، د سر په ویښتو هم لګولی شي، دا ډول خلک کولی شي. مخ باندې ښځه کله رنګ والا څیزونه مږي په کور کې دننه بار نه بلکل اجازت کوي ورته. څومره ډول چې په کور کې دننه ښځه کوي نو کولی شي. مصیبت دا دی زمونږ ښځې چې د کور نه بار وځي نو شیطان ته ځان ډولېږي او په کور کې دننه پودړې ګرځي، پودړې شریعت نه خلاف. الله خفه کوي، رسول خفه کوي. او دا وایي د خدای پاک وایي د بیماری په ټول عمر ناجوړه یم، بچي مې ناجوړه دي، خاوند مې ناجوړه دی، پشته پیسو کې خفه یو، خفه به نه چې تا الله خفه کوي. دا ژوند جناب تېرېدو والا دی، په لاس نه راځي. هغه زندګي له زنانه تېرې کړي چې زنان هغه زندګۍ باندې لوی الله خوشحاله. الله مه خفه کوئ، خدای به هم خوشحاله ساتي. الله کم خفه کړه نو تمه مه کوئ چې مونږ به خوشحاله ژوند تېر کړو. او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي، خفه کېږي ما. دا زما وطن دی، زما علاقه ده، زما کلی دی،
په پردو خادو کې بیا ښځې صاحبه مخ کاره کړي او نن خو بل مصیبت دی هغه ویسیار والا کیمرا هغه ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولي صاحبه تصویرونه پکې او چې کله جنګي پکې ورننوځي په کیمرا باندې تصویر دا عام شی دی نن رواج دی هغه کیمرامین دننه پورته بوځي او کیسټ ډک کړي او کیسټ بیا کم خوا لاړ شي کیمرامین یې ځان سره یوسي نو چې ځان سره کیمرامین یوړو نو یو کیسټ تاړه راولېږي او څلور پنځه ته هغه ځان نه ډک کړي حجرې ته یې د ښځو پټوله انګور او ښځې او خویندې دي هلته حجرې ته یوړې تاسو نه ګناه ده یو کور کې خالي نه دی نن زه ګورې پاکې خبرې کوم زما په دې خبره مه خفه کېږې د زړه د درد نه د الله دپاره دا خبره کوم که خفه کېږې نو خدای مې یو زر ځله خفه کړه ما د باندې زه خو شریعت خبرې کوم که خفه کېږي خوشحالېږي عام رواج دی په دې کلي په دې وطن کې دا ویسیار کیمره ګرځوه او صاحب ښځو میانځ کې هغه بړوا ورننوځي ګرځي او د ښځو د جینکو هغه فوټوان صاحب اخلي او هغه انداز کې اخلي چې هغې ځان دوړي کړي څونه ګناه ده څه پې دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي او بیا جنس کې توبه وباسه هلکان ټول وردننګي کور ته دا پردي سړي دي چا ته وردننه کړل مستاق وین دلته ناست دي پښتو دې څه شوه اسلام خو وروستو خبره ده پښتو کم حلال هغه غټې غټې بورقې د پښتنو ښځو څه شوې نن هغه بورقې او هغه ټوټې والا بورقه شته نن نشته د ټولو کورونه روکې شوي نن په هغې زمونږ دا کشر کل خان دي ورپورې هغه ټوټې والا بورقه شټل کاټ دی وایي دا مونږ په سره هغه ټوټې والا بورقه ثوابې کې ورشه وګورئ هغې اوس هم هغه ده تاکي والا جامع او هغه پلونه اوس هم هغې خپل استعمالوي هغه پښتو هغې کې شته اوس هم هغه خلک چې په سوزکي کې ځینو پردې پکې ودانده کړي یو خوا سړي د پردې نه اخوا ناست دی خوا ښځې ناست دي ولې تاسو ته یاد نه دي چې زنانه به دلته کې واده شوه زه خو ماشوم م او ټانګه کې به یې کېونېله نو د ټانګې نه شاته به یې ورته څادر راته وکړو او د کوچوان او د هغه سیټ په منځ کې به یې ورته څادر ولګو داسې به که نه وه شته اوس هغه شي نه نه والله چې دا ښځې خاندي به پورې هغه شی پکې کم دی کوچوان ته به مې ته به غاړې ته کښېنې دره به نه وی هغه حیا څه شوه اسلام څه شو پښتو څه شوه غیرت څه شو غټې غټې بوقې به یې درنې د ښځې نوک به هم چا نه لیده دا خو ډېر لویه بې حیایي ده دا خو ډېر لویه شرم دی دا خو ډېره فحاشي ده دا خو ډېره لویه ګناه ده زه خو پښتون یم پښتو دې هم تباه کړه او اسلام دې هم تباه کړه اسلام او پښتو غیرت دلته یو برابر دي یو شی دی پښتو هم دغه غواړو اسلام هم غواړو دلته کې پښتو هم پرېښودو اسلام هم پرېښودو غیرت هم پرېښودو حیا هم پرېښودو بېدینې پکې روان د دنیا هلکان به وردننه کې ولې زما جنګ دی خپلې خویندې وتښې خپله ښځه وتښې او دا چې کومې خیلې دي شته او خواښې رسته او د خیلې هغه د قوم هغه د سخرګنې جینکې دي پردی دي ادې مو ته وښولې او پالنګ باندې یې صاحبه سړی وخېږه اوچته یې کالاله او ښځې هم پرې راځي او جینکې هم راځي او هلکان هم راځي او ګډ ګوډي دا کوم ایمان دی او کومه پښتو ده او کوم غیرت دی ولې الله خفه کوې خوشحالي در باندې الله راوسته نو الله خفه کې او د شپې به ځان سره صاحبه هلکان وردننه کي دا ورا ده او دا به د ښځې نه ویښته پرې کوم الله یاره نو پښتونه قومه نو کم یو ځای کې تا هغه وکړل خو چې خوله خوځی نو موړه پسې کنځل کې خو چې خوله خوځی نو په مولی پاکې نو ټول غیرت برباد کړو دا په کوم کتاب کې ستاسو راغلي دي چې هلکان به وردننه کې او د ښځې نه به ویښته پرې کې او ځان سره دې بیا خپل ملګري وردننه کړل او په کرسۍ دې ورسره ناسته وکړه او وردننه دې کړ خپل ملګري ته ورشه ټیک ته ځه ویښته پرې کول خو ګناه دي خو دلته خو ګډ سړی یې که نه ته ورشه نو دا پنځه شپږ ملګري د کالج چې ځان سره مه یو ځای کړل خپلې خینې وتښې خپلې خویندې وتښې یا مسلمانانو خدای دپاره دا روایونه پرېږدئ د اسلام هم خلاف ده د قرآن هم خلاف ده د رسول الله هم خلاف ده د خدای قهر در باندې نازلېږي ګورئ ورشه وګورئ تاسو فلسطین ولې تباه شو اوس هم د ښځو په پین کې ګرځي او دومره دومره لنډي لنډي کمیسونه یې ټولې دي ورشه افغانستان وګورئ اوسه پورې توبه نه قبلېږي ورشه عراق وګورئ د سړي زړه پرې دردېږي لیکن که تا دننه د هغوی هغه تصویرونه او فوټوان نه مو کتل نو ته به وایې چې خدایه ته څه کوې نو ښه کوې بلکل الله ښه پوهېږي
کم مسلمان ملک خدای تباہ کو پھر تباہ کو فحاشو بحایی په جفاره شو ورته دوبه وګوره او دغه وګوره بوجهبه وګوره زتل نیم خورېدلې مې دي وی یورپ په دنه ير کی یورپ په دنه ير نن بدمله او فحاشه پسې د یورپ انګريزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي من خدای نه سوال کوي خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباہ شو او افغانستان تباہ شو او فلان کې ملک تباہ شو ولی الله پر خپل بندګانو نه خپه کیږي ته په دومره نه خپه کیږي او څنګه الله خپه کیږي من دا خدای قهر ته خپل دعوت ورکوي خدای مو بربند کړي نو خدای مو بربند کړي میدان ته مو استلی تاسو چې په خور کې ګوره په مارکیټونو کې د اندوال دي کانګریزان دي چې مو خواندلونه دي تاسو په اسلام آباد کې ګوره کراچي او لاهور خو پرې دا دا چې نیمو جامو کې ګرځي څوک ګرځي په د فخر کې ځان سره له بوتلا ته موټر کې کې ناشته هغه په دکانونو کې د سوداګانې خدای قهر له دعوت نور کوي تاسو خدای نه لريږي چې الله صبر کوي او چې الله په داسې مقنني ولمو کې د ماده قسم په خدای کا څوک د خدای د قهر نه بیا څوک نه جوړي کیږي توبه وکړه دا به سره نورم غل کېږي حیادار هم غل کېږي نو هم غل کېږي وایي پکې ورنه وځي ولې دغه کومه سوته وي اوراوته وي که سوته وي هغه دغه چې دې پرې کوي سنت انا کوي او بل دې نه کوي څنګه ګناه نه انصاف په خوا به خدای ناوي کې سلیم سره ناوي کې هاي دې غیرتا په خوا به د حضور راغانې دې مړنو څو مړو دا ځلمه دکته خو تویل شو اوس دا لکانو راغانې الکان څنګه واچي او غړيږي او کفره بنارسه چولی دا لکانو راغا هذا خجع غریش توبه وباته توبه خدای تا وجعل رب العالمین تا دستوي په کمال روان یې قیامت پر به خدای سره مخامخ کېږي دا خدای قهر او غضب بمدار دیونی سي والله کته بیا اخلاص شي تخذ خپل حدود او سره خپل حدود خپل خپل ستر کې خپل پابندۍ کې دنه خپل جونته دغه برواني چې خځه سبا خاون به غریب ټول ورځ ګرځېدلی یو ګوډ به کړی چاري به کړی لسته تو شل روپیا به دا بچ کی چې پته وته لګی چې یو تو چيلي پیسې برابر شي کنه چړیا ما خوستا د سر یو تو چيلي نه لګي او دا بکا کاسب لورو پیر بابا لګورو د پیر بابا مې منلې یاد ساته منقتی بل الله کوي غوړي کمن اختری د پیر بابا او د کاکا سے پکړه دا منښت عبادت ته کافر شي پدا تکي دا الله بته ثواب به کاکا سے تبخه او پیر بابا سے تبخه او بل چاته بس نو کینځل لاس ما شومان به یو په یو کې نه بل په دې کې نه ټول وخت په دې کې تخبر به پورې خان او د خولې په ماتینو کاکا سے تبلار شي نه چيلي به هغه منجور والی منګي والی تاش تور براش خدي سخاوند دې کم یا شدرې مې څه غریب مزدوري کا لګي پیسې جمع کړم تبا دي د دې ریواجونو ځان وساته توبه او باسه دې ریواجونو هغه کار کوي چې کوم کار الله او رسول خوشالي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دوالو جهان او سردار مبارک بیبي ده او خاوند دې څوک دی دا نبی علیہ السلام او پلار څوک دی ابو سفیان رضی الله عنه دا وخت کې خپل لا کافر دی مسلمان نه دی او لا کافر سردار دی خپل راغی نبی علیہ السلام سره مسلې لپاره مدینه منوره ته ډېر مده شوی نه ولي چې نبی علیہ السلام سره خبره اترې چې تاسو کو ما د دور کور کم دی او زه لري د نبی علیہ السلام دی د ام المؤمنین خاوند دی کافر خپل د کافر سردار پیدا کوي چې ورننه وته د لور وکړه پاتې ډېر زیاته خوشاله شو ځکه چې څو کاله پسې پلار دی ډېر خوشاله او پلار هم خوشاله او د خوشاله یو بل توجه یو راکوټه باندې کوله کې پروت ته پروت نو دا پلار راغی په کوله کې نه ستوده الله اکبر نو لور ته بابا لک صبر نه کوله کې ته ورته دا کوټه باندې ټوکا پرتا وای بابا دې کې بچي تاسو پیغمبر دا کل چې پلار راشه خو کدا کوله کې غونډو نو په کار دا چې ماته خور کړي نه خور په دې کې نه غونډ ویمون ته چې د مون پیغمبر د مور او پلار په حق کې څه فرمایي دا په بل دین کې نشته د پلار ډېر لوی قدر ډېر لوی لحاظ او ستا په لیدو باندې بابا ډېر زیاته خوشاله
ډېر زیات. نو دا څلکې دې راولې غون کړ اوس الله او رسول او پلار راغی. خو چې الله او رسول یو خوا او پلار بل خوا نو څوک باندې بیا الله او رسول څوک باندې الله او رسول. پلار عزتمند بابا ډېر خوشاله شو. خوشاله نه مې وجاله چې ته مې ولیدې ډېره مونږ ته دا څلکې دې راولې غون کړ. وی په دې دواړو جهانو مبارک سردار ناشته کوي. نو په کوم بده کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار کېږي کنه نو زما ضمیر دا برداشت نه کوي چې تا باندې سړی پاګو د پاتې کی تو تاسو لري کنه په دې بته کې نه بیا په نامه محبوب کېنی دا الله او رسول مقابله او د خاوند او د پلار عجب الله او رسول مکی خاوند بده اته ام سلمہ رضی الله عنها دا خاوند ابو سلمہ یو بل ډېر ذات محبت دومره مینه چې تاریخ کې داغي کوم محبت او د خځه د خاون او ګوره په دې محبت الله خوشاله کیږي ښا کله چې کور تلل کنه او خځه ته په خندا او قتل او خځه مو ته په خندا او قتل نو فورا الله مکه نه کې شروع خاون به خځه ته خان دی او خځه به خاون ته خان دی خوشاله او چې تندې او ته بوت کړی خځه یا خاون یو بل ته الله په خپه کې دونه کېږي ډېر محبت یې دواړه نو دا خاوند یې حبشې ته هجرت کوم دا ام سلمہ رضی الله عنها دا بیبي مور سره لاړه د کافرونو تنګ حبشې ته لاړه نو چې د حبشې نه واپس راغلل نو خبر شو چې نبی رسول الله مدینه منورې ته هجرت کړی نو د خاوند یې مدینه منورې ته روان دغه یو خدای ده یو ماشوم بچی د سلام یو خدای یا خاوند یو ځوی نو د ام سلمہ د خدای قوم خلک یې رالل او د ابو سلمہ ته ویل مونږ په تا راخذ خرڅ کړي نه راځي کله حبشې ته کړل او کله مدینه شریفه ته کړل او کله یو وطن ته کله بل وطن ته دا هم د باندې خرڅ کړل استاوین زمنه لا تا خبر خدای ته واسطه کې مونږ بل خانه پرې او کتب خو نو بس دا مونږ سره نه پرې څه ته نه کړل خدای ته را جوړ حالانکه دونه محبت وکړه چې اول داخله او خاوند یو بل سره خبرې کوي داخله وتوی د خاوند ته وی سړیا وی معاهده کوله واسطه وی کچرته تمخ کې مرشوي ستانه پس بدل خاوند نه حالانکه عربو کې رواج چې ضرب بل خاوند او کله مخ کې مرشم نو ته د معنا پس بل خزانه کې چې موږ په جنت کې دوه پد وای دا خاوند ورته وای وی کته مخ کې مرشوي ستانه پس بدل خزانه کوم دا مې سره وعده کته مخ کې مرشوي ستانه پس بدل خزانه او کله مخ کې مرشم نو بل خاوند کوله ولې زه به گزاره او تم سالم خطبت بل خاوند دین دونه مینا محبت نو د قوم ته خپل خدا پاتې کړه او ابو سلمہ رضی الله عنه یوازې د مدینه منوره یوازې مدینه منوره ته لاړو د ابو سلمہ د خاوند د قوم خلک رااله وې دې د خدای قوم والا ته وی ښا زمونږ د سنت تاسو خدای جدا کړه دا کوم ظلم وکړه دا بچي زمونږ کې بچي راکې نو بچي د خاوند قوم بول نو خاوند نم ته جدا شو د مینه او زین تلا نو دا غریب به غرونو تاو خطاو جلل ټول ورځ به جلل ټول شپه به جلل دا خاوند خو ته هجرت او ته دا پاتې کا او بچی ته خاوند قوم واغس جلل نو یو ځل جناب د دې چې خپل د قوم خلکو دا را جمع شو یروي ظلم ولې په دې مظلوم ولې ظلم کوي خاوند تر جلا خوشاله وا نو به دې وسره کوي خاوند دې پیژا دغ پیژا ولې خپه کوي چې دا په مسافر په پردي وطن خوشاله ده نو به او داوی بس پرې فیصله وکړه نو چې وی دا پرې نو هغه قوم والا د خاون ولا بچي ورکړه بچي ولا غیګ لاغه یو اوخه ولا ورکړه وی دا خاون په مدینه منوره را مدینه منوره ته راځي اقامه پرې خو پلارې پرې خو ارته پرې خو دلو خاون پته را نو دا خاون دی جناب یو موقع کې شوی مرش نو چې مرش دا خاون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی خاوند ډېر عجیب انسان او صحابي نو دې سپ تور جامې چولې او هغه زمانه کې چې دا غم کم لباس یې چولې او یو بل خدام راغلی و چې یو ځای به ساندري وو نو چې څنګه نبی رسول الله راغله نو دې ته هغه نه کاوه دې خدای درمنو نه ابل خلک وای وی ګوره کم کور نه چې الله شیطان اوس کې دي نو بیا وتره دنه کوي بس اپوش وی بس لا مجاله نو دې وی چې دې مې زړه درد مند نو دا سماوي چې زباو جالم چې زما د جړه به خلک صفاتونه کوي او چې نبی عليه السلام په خپګيږي نو نه جالم نو پیغمبر عليه السلام ته دعا وکړه وی مثال می دا دعا کوا یا الله مال په دې مصیبت کې اجر راکړه اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها دې مصیبت کې اجر راکړه او الله دې خاون نه بهتر راکړه بهتر مرګ راکړه
وی د نبی علیہ السلام وینا او په دعا هم شروع کړه دې مصیبت کې الله اجر را کړ دنه بهتر وی خو ما وی چې دنه بهتر بلا سوچ دعا هم شروع کړه چې دنه غوړه مرګ راکا خو مې چې دنه غوړه خاوند دوستاله دنه غوړه بلا سوچ نو رب العالمین زما دعا قبول کړه مال الله د خپل خاوند نه غوړه خاوند راکړه هغه څوک هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنی قال الله ګور الله او رسول تابعداري کوي خدای پاک په دنیا کې د نبی رسول الله خزا کړه بي بي اکلا او په جنت کې الله د نبی رسول الله په بیانو کراوه خدای پوری کړه نه د حیا جامه واچوي د حیا لباس واچوي د سالونه پرده وکي تصویرونو وی سیارونو نه ځانو ساته به حیا نه ځانو ساته او ستر وکي ستر او پرده وکي نری لباس نه ځانو ساته نو پالش دې قصو پیسو نه ځانو ساته د ګناه کار مکوي د حیا کارو کې د الله او د خپل خاون او ردی د حیا چالو ساته دنیا بمخي او آخرت بمخي رب العالمین دې زمونږه د ټول زنانو او پسرونو د حیا او د پردې صادر واچي او الله دې موږ د رسوایه او د بیزت ور ودینه محفوظ او ساتي